دوستانو یو چانس ما مس کړی دی، هیله د تاسو یې مس نه کوي او ډیرو تاسو هم مس کړی دی. البته تاسو موږ تاسو د غفلت په خوب ویده یو. موږ تاسو ګورو چې چېرته لږ اسانه زر پیسې وګټو، هغه ته ډېر کوشش کوو او چې مثلا هېڅ زحمت پرې ونه باسو، هېڅ حراحت پرې واسو. په دې کار کې تاسو کولی شئ هېڅ زحمت ونه باسي او ښې ډېرې روپۍ وګټئ. زه تاسو ته ښیم کریپټو چې دی نن سبا بیټکوین، ډېر کوینونه دي، سولانا، ایتریوم، دا چې دي نن سبا ډېر های هغه لیول کې دي. مثلا بیټکوین 1 لک ورته ختلی ده او دا په 2009 کې لسم کې و په 6 سنټه 5 سنټه $1. نو ته فکر وکړه چې 5 سنټه 6 سنټه هغه وخت کې تا $1 اچولی وای، $1 یعنې هېڅ شی نه ده. $1 موږ تاسو یو بوتل اوبه اخلو، $1 یا یو یورو تا مصرف کړی وای په هغه ټیم کې، او دا بیټکوین دی اخیستی وای. نو نن حساب ورته وکړه چې په $1 باندې څو بیټکوین کېدای په 6 سنټه او اوس هم حساب ورته وکړه چې 100 روپۍ کېدلې په $1,15,000 دی. دا اوس نن سبا بیټکوین څه ځي کله پرته ځي کله هغه مشکل نشته. تاسو دا چانس د لاسه ورنکړئ، دا اوس نه شروع کړئ. کریپټو والی ډېره ارزانه ده. صحیح د بیټکوین موږ تاسو نشو اخیستی، 1 لک روپۍ دی، ایتریوم 3000 روپۍ دی، سولانا چې دا اخیستی سو $200 سو دی. بعضې نور کوینونه دي چې ډېر ارزانه دي په 10 سنټه 20 سنټه 5 سنټه 7 سنټه 8 سنټه، او دا کوینونه پخوا وو یعنې په 1 سنټ باندې به 100-200 کوینه کېدل. اوس هغه کوینونه دي په 10 سنټه 40-50 سنټه. نو په دې پوه شئ چې دا زی برځي. زه دې ویډیو اخر کې درته ښیم چې دا سره کم کېږي او په څه طریقه کېږي. که تاسو په اروپایي هېوادونو کې یا په خارجي هېوادونو کې، نو تاسو دپاره ډېر ښه چانس دی. هیله د دې باندې سرمایه‌ګذاري وکړئ. ډېره مه کوئ، $10 وکړئ، زیاته مه کوئ، $10 وکړئ. اما زه تاسو ته ګارنټي در کوم 10 کاله بعد 15 کاله بعد دا یو سرمایه‌ګذاري ده. ډېر خلک د بیټکوین او کریپټو نه ډارېږي چې تاوان پکې ونه کړو، موږ خو نه پوهېږو دا سره کم کېږي. زه تاسو ته لږ طریقه هم ښیم. تاوان تاسو هغه وخت کې کوئ بیټکوین دوه رقم کېږي، یو اخیستل کېږي یو انویسټ کېږي. مثلا مغه اخیستل نو انویسټ، یو ټریډ چې دی هغه داسې چې ته ټریډ کې مثلا ګوري پرسنټ دی هغه بجګېږي او ټیټېږي. یو وخت کې ته تاوان وګټه کوې، ټریډ کې ښې روپۍ هم ګټلی شې، که پرې پوه شې که تاوان هم کولی شې. یو وخت کې شاید ښه تاوان وکړي، یو وخت کې شاید ښه ګټه وکړي. خو داسې تاوان سړی پرې پوه شي نه کوي چې بیخي ټوله زندګي کې بایلوي. د عامه چې څوک نه پوهېږي هغه پکې ټوله زندګي هم بایلي. اوس دا انویسټ چې دی دې کې ته هېڅ تاوان نه کوې. مثلا تا $1 اچولی ده، که تاوان دې وشي مغه $1 تاوان دې لاړه، نو هغه بیرته که صفر ته راشي بیرته به راخېږي، بیا که لږ راکښته شي بیا به راخېږي، بیا څه راکښته راشي به راخېږي. شاید ګټه وکړي، لږ ګټه وکړي، شاید بیخي ګټه پکې ونه کړي، سر په سر شي. اما دا زه تاسو ته ګارنټي در کوم چې په آینده کې چې بیټکوین له 6 سنټو له 5 سنټو له 1 سنټو نه $1,00,000 ته راغی، نو دا نور کوینونه هم راځي. علت څه شی دی؟ علت دا ده چې په 2013 پورې دا ټولې پیسې ختمیږي او ټولې الکترونیک پیسې کېږي. نو چې الکترونیک پیسې سي دغه الکترونیک پیسو چې هر چا انویسټ کړی خلک کامیابه دي. هیله ده انویسټ پکې وکړئ. ما خپله دا غلطي کړې ده، تاسو دا غلطي مه کوئ. دا اوس نه ګوره د غفلت په خوب مه ویده کېږئ، رایښ شئ. او زه بیا هم درته د دې باندې بار ویډیوګانې جوړوم، درته ښیم چې تاسو څومره تغیرات خوري او څومره په لنډ وخت کې تغیرات خوري. خلکو پکې ډېرې بې انتها د روپۍ وګټلې، په شپه په ورځ په غنټه کې بې انتها د روپۍ دې پکې. او موږ افغانان یو شی غواړو چې زحمت ونه باسو، داسې ډېره راحته کار وي. دې نه ښه راحته کار نشته دی. که تاسو غواړئ چې کورس وکړئ، کورسونه شته، د کورسونه یې وکړئ، د بل چا نه یې وکړئ. تر اوسه خو زه نه کورس لرم، هېڅ شی نه لرم، اما تاسو کولی شئ بل چا نه کورس وکړئ، هغه یې وکړئ، زده یې کړئ، ښه په آینده کې به درته به درد خوري. نو هیله ده دې ویډیو کې له ما سره اوسېږئ. زه درته لږ طریقه ښیم او پرې پوه کوم هم چې څنګه دا کارېږي. دلته وینئ تاسو چې ما سره مختلف اپونه دي. البته دې کې زه 2 دانې 3 دانې تاسو ته کوم چې دا را ډاونلوډ کړئ. یو دا والټ دی، یو کوین بیس دی، او یو چې د بایننس دی. بایننس که تاسو په اروپا کې اوسېږئ باید را ډاونلوډ یې نه کړئ، ځکه چې دې ته پیسې ترانسفر کېږي نه، او که ترانسفر هم کړي ورته بېرته ترې اخیستلی نه شي. په اروپا کې بند دی، جرمني کې بند دی. البته نور هېوادونو اروپایو کې نه پوهېږم، تاسو باید خپل په انټرنټ کې سرچ کړئ چې کار کوي که نه. که جرمني نه 2021 نه دې خوا ته پیسې نه ترانسفر کېږي او نه پیسې ترې اخیستی شي. دا یې مشکل دی غټ. نور کولی شي ځان پکې ملټ کړي، هر څه وکړي. کوین بیس چې دی، کوین بیس په اروپا کې الاوډ ده، په جرمني کې ټولو ملکو کې تاسو کولی شئ کوین بیس راغلی. دا هم یو امریکایي ده، خو ډېر هغه د سکیورټي ډېر صحیح دی. او دا چې دی تاسو باید له سره نه ځان پکې ملټ کړئ، هر څه پکې راجستر کړئ. بعد له هغې نه تاسو ته داسې هغه راځي، کوینونه راځي. صحیح ده.
کوین اخیستل مثلا دلته که تاسو وینئ دا ټول کوینونه ما اخیستي دي تقریبا زه که تاسو ته وښیم 100 نه شاید بری قطع نه دي یا شاید هم کم دومره کوینونه دي تاسو ګورئ دا ټول ما اخیستي دي شاید تاسو وایئ دا څومره روپۍ کېږي مثلا دا تا پورې اړه لري 15 روپۍ مې اخیستي چې 10 دلته وګوره بعضې ډېر ارزانه دي 12 سنټه دي بعضې 14 سنټه دي بعضې 1 روپۍ 2 روپۍ دي همداسې که تاسو ورته ګورئ خو آخر ته که راشئ بیټکوین د اول سر کې بیټکوین راځي بیټکوین ډېر قیمته ده سولانا قیمته ده ایتیریوم قیمته ده چې 2069 روپۍ د بیټکوین مثلا 91,989 سنټه ده همداسې زه تاسو ته یو وړوکی مثال ښیم چې تاسو څنګه والئ او څنګه هغه کوئ دلته که تاسو ګورئ د لاندې چې کې دې کې تاسو ته کوینونه ښیي چې تاسو کوم کوینونه ټول اخیستي هغه درته ښیي دلته چې دی تاسو ته ښیي چې تاسو په کوم کوین کې څومره انویسټ کړی دی دا ښیي درته ما بند کړي دي دې وروسته بیا درته یو وښیم دې کې چې تاسو ته هغه ښیي چې تاسو څومره کوینونه اخیستي دي دا ټول درته ښیي او دلته هم چې دی تاسو کولی شئ د ټاپ مثلا ګنرن ټاپ لوزر مثلا ټاپ هغه چې کومې ډېر مثلا راولېدلي دي هغه تاسو ته ښیي مثلا دلته که ته وګوره ټاپ بایرس مثلا ټول چې څومره ډېر اخیستل کېږي نن سبا هغه درته ښیي دلته وګوره د بیټکوین سره 40,000 خلکو اخیستی ده 20,000 XRP ایتیریوم مثلا حساب ورته ښیي که نه همداسې نور هم ډېر دي دا کولی شي ټول تاسو وګورئ مثلا دا د دې بابت کې دي زه درته یو مثال وړوکی در کوم چې څنګه تاسو والئ خرڅ کړئ دا ځان سره وساتئ بس خلاص ما هم ساتلی دی مثلا زه تاسو ته یو کوین ښیم مثال په طور باندې XRP ده چې دا ډېر مهم کوین ده نن سبا ډېر په مخ روان دی او ډېر امکان لري چې ډېر جګ هم سي دا اوس ما بند کړي زه تاسو ته کولاومه دا وګورئ ما د 50 روپۍ اخیستي تقریبا 18 دانې یې راکړي دي صحیح ده دا دومره اسانه اخیستل کېږي دلته په بای باندې کلیک وکړئ دا بای باندې چې دا په دې باندې کلیک وکړئ کولی شئ ویلی 100 روپۍ هلته روپۍ ولیکئ بیلنس باید کش ولرئ زه کش نه لرم ته وګوره ما ته ښایي 0.01 سنټ ما استفاده کړی ده ټول نو تاسو کولی شئ کش پکې ولرئ بیا یې واخلئ بلته لاندې درته لیکي څو هغه درکوي د XRP درکوي صحیح ده اخیستل یې په دې شو خرڅول یې په دې شو که زه غواړم اوس چې خرڅ کړم دا ووایم او دا سیل ووایم ډایرکټ وایي 100 روپۍ خرڅئ زه ټول مثلا 100 روپۍ خرڅئ ما هغه به ورکړي مثال په طور زه ورته غواړم چې 11 روپۍ خرڅ کړم هلته ماته لیکي دلته وګوره 4 دانې و 15.100 دومره کولی شئ خرڅ کړئ صحیح ده او که غواړي چاته یې ترانسفر کړي ترانسفر کولی یم چې والټ ته دې د دې هغه وکړي دې چې کولی شي والټ نمبر ورکړي همغه ته بیټکوین ته یا بل شي باندې ایکسچینج کړي چینج کولی هم شي دا د اخیستلو هغه شوله او ترانسفر دا ترانسفر کولی یم چې چاته یې ولیږي مثلا یا چا نه یې والي که چا نه یې الې دا به وایې او که چا نه چاته یې لیږي دا به وایې سنټ دا خو یې دې شو اوس دا دومره اسانه اپ دی دوستانو چې دې کې زه بعض شیزونه زما شخصي دي چې هغه نشم کولی تاسو ته وښیم خو زه تاسو ته وړوکي وړوکي شیزونه ښیم تاسو صرف دا را ډاونلوډ کړئ او کولی شئ هغه پکې والئ اوس زما بیټکوین د مثلا ما د 1 روپۍ اخیستي تاسو ته وګورئ 0.000 شپږ سو یې راکړی ډېر کم یې ماته راکړی دی نه خو داسې ما پکې دومره هغه اچولی ما نور کوینونه ډېر اخیستي زه درته بیا یو کوین ښیم دا وګورئ تاسو داسې باید وګورئ دا آل ټایم دی دا یو هغه دی کال دی دا میاشت دی دا هفته دی دا ورځ دی دا ساعت دی تاسو ته په هر ټیم کې ښیي چې دا څومره کته پورته ځي زه تاسو ته ټول آل ټایم چې دا مثلا همیشه زه درته ښیم دلته که راسئ ګوره بلته بره تاریخ هم ښیي 2014 د اګوست 2 دا $293 او 15 سنټه صحیح ده خو دا په اصل کې 2009 کې راوتی ده 9 کې چې تقریبا 6 سنټه وګورئ یو سنټ دلته لاندې وګورئ تاسو ته ښیي په 0.6 سنټه باندې دلته نو که دا په هغه وخت کې چا اخیستی وای د $1 نو ته حساب ورته وکړه 100 روپۍ کېدي اوس یعنې د دې په خاطر باندې خو ډېر وخت هم وتی ده اوس 2015 ده او 2014 وګورئ تقریبا 14-15 کاله راځي نه خو 1 روپۍ 10 روپۍ چیرې سړی انویسټ کړي هېڅ خبره نشته دی دې کې څه ډېر مهم ده دوستانو کاپیټال ډېر مهم ده زه تاسو ته کاپیټال ښیم چې دا کاپیټال څه ته وایي دې ته دا به تاسو وایئ انسټاټي به چې ووایم دې باندې راشئ کله ته دلته وګوره دلته یې لیکلي دي 1.8 ټریلیونه د دې باندې سرمایه ګزاري شوې ده لکه خلکو اخیستی ده او 15 بیلیونه د دې خپله والیو دی لکه خپل د مالک صاحب چې دی 15 بیلیونه خپله سرمایه لري
او 19.8 میلیونه چې ده دا سپلای ده. سپلای چې دغه بیټکوینو ته وایي، دا بیټکوین دي دې ته سپلای وایي. صحیح ده. ښه دا دوستانو دا چې دی په دې کې زه تاسو ته یو کوین ښیم، شاید تاسو وایئ دا خو موږ نشو اخیستی، د واقعیت موږ نشو اخیستی. اوس دا ایکس آر پي ده، دا کولی شو موږ واخلو، ډېر ارزانه ده، 2 روپۍ ده مثال په طور. دا یو وخت کې 6 سنټه وه، 3 سنټه وه، 1 سنټ وه مثال په طور. دا دوج کوین دی چې اوس په 23 سنټه ده، ما په 14 سنټه اخیستی و او اوس وګوره په 23 سنټه ده. که تاسو هغه ته راشئ 0 بیخي په 0 ونیئ 2014 کې چې اخیستی، دا هم ډېر پخوا راوتی ده. خو دا ولې دومره ارزانه ده دوستانو؟ زه تاسو ته ښیم چې ارزانه په دې ده چې دلته راشئ، تاسو دلته وګورئ، د دې باندې کمه سرمایه ګذاري شوې 14 بیلیونه، دغه په بیټکوین باندې ټریلیونه وو، او دلته د دې چې هغه 15 بیلیونه سرمایه درلوده، داسې 212 بیلیونه، او دلته لاندې وګوره 148 بیلیونه هغه خپله سپلای لري، لکه خپله دومره کوینونه شته د دوج کوین. زه تاسو ته یو اپ هغه ښیم، دا کوین ښیم چې ما اخیستی ده، زه تاسو ته وښیم چې څومره ارزانه دی. دا اوس نن سبا که څوک والي هېڅ شی هم نه دی، او په آینده کې امکان لري چې ډېر پیسې څوک پکې وګټي که څوک وغواړي دا کوین نن سبا ونیول. یو دا پي پي دی، دا ډېر ارزانه ده، دا شیبا ده ډېر ارزانه ده، او دا موږ کوین مې اخیستی ده. مثال زه دلته تاسو ته وښیم، دا وګورئ ما په 22 ډالر اخیستی ده، 29 میلیونه کوین یې ماته راکړي، 29 میلیونه 6,40,990. دا کوم داسې بیا تاسو راولئ مثلا آخر ته راولئ، ګوره په 0.00001 سنټ باندې و یو وخت کې. که دې وخت چا اخیستی وی په دومره روپیو نو اوس 2023 کې و، که دا چا هغه ټایم کې اخیستی اوس نو 1,00,000-2,00,000 ډالر یې ښه صحیح پکې ګټل. ښه دا اوس مثلا که په یو کوین سي، مثلا تاسو فکر وکړئ زما دا 29 کوینه دي، که په 1 سنټ سي په څو راځي؟ کولی شئ تاسو خپل ماشین حساب ورته وکړئ. که په 1 روپۍ شي څو راځي؟ 29 میلیونه خو راځي. او که ورو ورو په 2 روپۍ شي، که په 3 روپۍ شي، هر څو شي، خامخا دا جګېږي. ښه دا ولې دومره ارزانه دي؟ زه دلته تاسو ته وښیم ارزانه به دې له دې چې یو د دې باندې کمه سرمایه ګذاري شوې ده 296 میلیونه. ولې کمه سرمایه ګذاري شوې؟ د ده والي ډېره کمه ده 12 میلیونه، او څلورم چې ده 390.6 ټریلیونه ده، یعنې دا زښته ډېره ده. داسې څوک اخلي، یعنې دا که کله هر وخت د دې دغه بره والي چې ده د مارکیټ کپ چې ده د دې 390 ټریلیونه شي، نو دغه په $1 شي. دا داسې حساب دی. مثلا چې کله دا 390 ټریلیونه شوله، دا په $1 کېږي. که چېرته دا 300 دا بره مارکیټ کپ داسې د دې 600 مثلا 200 هغه شي یا 800، نو دا کېږي $2. همداسې چې هر څومره د دې مارکیټ کپ کېږي همدومره دا جګېږي. دا یو وړک ویډیو، که تاسو کوم سوال پوښتنه لرئ کولی شئ ما ته کمنټ کې ولیکئ، زه آینده کولی شم نورې ویډیوګانې مې پرې جوړې کړم. خو دا ما مختصر تاسو ته دومره ښودل، تاسو کولی شئ دا والئ او په آینده کې امکان لري ډېر ښه فایده پکې وکړئ. تر بلې ویډیو هم په لاس پرېږدم.